السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له خپل تصویراتو څخه سټیکرز جوړ کړئ او هغه سټیکرز بیا تاسو په واتساپ باندې هر کس ته ولېږئ. نو ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو، د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم که تاسو غواړئ چې له خپل تصویر څخه سټیکرز جوړ کړئ، نو د دې لپاره به ملګرو تاسو راسئ په دا پلس بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم تاسو ګیلري ور وښایاست. اوس که تاسو غواړئ چې له هر تصویر څخه سټیکر جوړ کړئ، نو صرف به ملګرو تاسو هغه تصویر ور وښایاست. نو ګوره دوستانو، زه غواړم چې له دې تصویر څخه سټیکر جوړ کړم، نو د هغه رقم به تاسو هغه تصویر ور وښایاست او دلته ګوره ملګرو، هغه تصویر تاسو کراپولی شئ، د هغه رقم د هغه شیپ ور بدلولی شئ. هر رقم ته چې کوئ هغه ټول تاسو کولی شئ. فلپ هوریزنټل ورټیکل هغه تاسو رسته او چپه اړولی شئ، د هغه رقم روټیټولی یې شئ. نو هر رقم ته چې جوړوئ هغه تصویر به تاسو جوړ کړئ او د هغه رقم بیا ملګرو تاسو په کراپ بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو په کراپ بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم اوس ګوره ستاسو له تصویر څخه سټیکر جوړ شي. دلته ملګرو تاسو خط سره لیکلی شئ، د هغه رقم ایموجانې ورسره ایډولی شئ او بارډر ورکولی شئ. نو زه غواړم چې له دې سره خط ولیکمه، د هغه رقم ګوره ملګرو زه خان ورته لیکم. کله چې زه خان ورته ولیکم، د هغه رقم دا خط چې تاسو هر ځای ږدئ، هغه خط دلته تاسو ښوولی هم شئ. نو زه غواړم چې دا خط دې دلته پروت وي او د هغه رقم دې دغه تصویر زه سیو کړمه. نو د دې لپاره به بیا ملګرو تاسو راسئ په سیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ، نو کله چې ملګرو تاسو تصویر سیو کړئ، بیا به د هغه رقم تاسو راسئ کریټ نیو سټیکر پیک. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دلته تاسو راسئ ملګرو یو نوم به ورکړئ. هر نوم چې ورکوئ ملګرو، هغه نوم به تاسو ورکړئ او د هغه رقم ملګرو تاسو کریټ بټن ووهئ. کله چې تاسو کریټ بټن ووهئ، دغه څخه به سټیکر جوړ شي. نو کله چې ګوره ملګرو له تصویر څخه سټیکر جوړ شو، دغه رقم زه غواړم چې دغه په واتساپ کې اډ کړمه. نو دلته تاسو یو بټن وینئ وایي اډ ټو واتساپ. نو تاسو به په اډ ټو واتساپ باندې کلیک وکړئ. نو دغه رقم ګوره ملګرو، زما په موبایل کې دوه اکاونټه دي، یو واتساپ ده، یو واتساپ بزنس ته. اوس که تاسو په هر اکاونټ کې اډوئ، هغه اکاونټ به تاسو ور وښایاست. نو زه په واتساپ بزنس کې اډومه، نو تاسو به واتساپ بزنس ور وښایاست، یا به دغه رقم تاسو واتساپ ور وښایاست او بیا به ملګرو تاسو اډ کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو اډ ووهئ، دغه رقم زه ځم واتساپ بزنس ته. کله چې ګوره ملګرو زه هغه واتساپ خلاص کړم، زه غواړم چې دغه سټیکر هر چا ته ولېږم، نو تاسو به صرف دغه سړي په نوم باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه سړي په نوم باندې کلیک وکړئ، تاسو به سټیکرز ته راسئ. نو کله چې تاسو سټیکر ته رالاست، دلته به تاسو خپل سټیکر پروت وي. نو تاسو چې هر چا ته لیږئ، هغه دلته تاسو لیږلی شئ. نو ګوره ملګرو، دلته به تاسو سټیکر سره راسئ او هغه سټیکر به تاسو هغه سړي ته ولېږئ. نو ملګرو، په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې له تصویرانو څخه ښایسته سټیکرز جوړ کړئ. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.